بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ د نن ورځې درس په کویک بوک پروګرام کې بیا هم په فایل مینو باندې دی. په تیر ورځ درس کې موږ تاسو په فایل مینو کې په new company from existing company file, open or restore company file, open previous company file. پر دې مسایلو مو خبرې کړې وو. open previous company file څخه هدف دا دی چې مخکینی کمپنی فایل ستا اوپن کړی وي، له هغوی څخه که کوم یو اوپن کول غواړې نو په دې لیست کې تر 5 دانو پورې موږ سره شته تی کولی شي چې اوپن یې کړي. که سیټ نمبر اف previous companies ورته ولیکم چې دلته باید څو کمپنی فایلز ماته شو کې په دې لیست کې. زه سیټ اپ ته راځم، دلته اوس ما ورته څو لیکلي 5، زه ورته وایم 5 نه تېر شه 3 ورته لیکم. how many do you want to list؟ د یو څخه تر 10 پورې موږ لیست کولی شو. زه دا اوکې کوم. چې کله مې اوکې که فایل ته راځم او open previous company file، مخکې موږ سره څو دانې په لیست کې وو؟ 15 دانې وې، اوس 3 دانې شوې. لکه هدف دا دی چې مخکینی څومره کمپنی فایلز تاسې اوپن کړي اوسي مختلفي، نو هر یو چې اوپن کول غواړي دلته به لیست کې تیار تاسې سره وي، په اسانۍ سره اوپن کولی شي. خو دا چې دلته لیست څو دانې تاته وښیي نو هغه دلته سیټ اپ کولی شي. د 1 نه تر 10 پورې لیست دلته ظرفیت لري، ته کولی شي تر 10 کمپنی فایله پورې دلته لیست کې تا سره راشي او هر یو به چې ته اوپن کول غواړې له دې ځایه ځان سره اوپن کړي. بله مسله دلته د اوپن سیکنډ کمپنی فایل دی. ما سره خو اوس چې زه کوم کمپنی فایل کې ساین ان یم، دا د ټیکنالوژي پروډکټس ان سرویس کمپنی په نوم باندې ده. که ته غواړې چې بله کمپنی هم ځان ته اوپن کړي نو 2 کمپنی فایل هم ته کولی شي ځان ته اوپن کړي. دوم اوپن سیکنډ کمپنی فایل ته راځم. چې کله راغلم ګورې کویک بوک چې دی اوس موږ ته لیست راکوي چې بل کم یو کمپنی فایل غواړي چې تاسې اوپن کړئ، نو موږ به ورته لږ صبر وکړو. دا کمپنی فایل بیخي زه منیمایز کوم او دغه سیکنډ کمپنی فایل دپاره زه انتظار وباسم تر څو دغه کمپنی فایل ما ته اوپن شي. نو لږ به ورته صبر وکړو. ګوري ماته دغه یو میسج هم راکړ، you have opened a new QuickBooks window for a second company file. زه ورته وایم صحیح دی اوکې. چې کله مې اوکې که تاسې وګورئ اوس دا ته ما سره چې څومره کمپنی فایلز دي نو هر یو چې ته غواړې اوپن کې اوپن کولی شي. زه ورته وایم دغه جهان یا اعظم بابا پروډکټس کمپنی چې دی دغه هم زه ځان ته غواړم اوپن کړم، په دې کې هم کار وکړم. نو اوپن باندې کلیک کوم او صبر ورته کوم تر څو دغه کمپنی فایل هم ماته اوپن شي. ګوري دلته اعظم بابا پروډکټس کمپنی سیکنډري راغی، په دې معنا چې دا موږ سره دوم کمپنی فایل دی، دوم وینډو ده. یعنی یو کمپنی فایل خو موږ لرو، یو واری دا اوپن کې زه اوس پریکټیکل تاسو ته ښایم چې په یو وخت کې موږ 2 کمپنی فایل ځان ته اوپن کولی شو، په دواړو کې کار کولی شو. ګوري دغه کمپنی فایل هم ما سره څنګه شو اوپن شو. یو د اعظم بابا پروډکټس کمپنی پورې په نوم باندې موږ سره کمپنی فایل اوپن ده او دوم کمپنی فایل ګوري د ټیکنالوژي پروډکټس په نوم باندې. په هر یو کلیک کې نو هماغه ته انتقالوي او هماغه وینډو یا هماغه کمپنی فایل ته ځي او هلته کار کولی شي. نو لکه هدف دلته په فایل کې د سیکنډري کمپنی فایل څخه هدف دا دی چې په یو وخت کې کولی شي 2 کمپنی فایلز ځان ته اوپن کړي او په هغې کې کار وکړي. نو زه اوس ورته وایم چې یو کمپنی فایل زه بیرته لرې کوم. دغه اعظم بابا په نوم کوم کمپنی فایل چې دی زه دې ته راځم او له دې څخه وروسته فایل ته راځم او کلوز کمپنی باندې کلیک کوم چې دا کمپنی فایل ماته مکمل بند شي. نو صبر ورته کوو تر څو دغه کمپنی فایل موږ ته په بشپړ ډول باندې بند شي. ګوري کمپنی فایل موږ سره څنګه شو بیرته کلوز شو. که کوم بل کمپنی فایل اوپن کول غواړي نو هم کولی شي، خو زه ورته وایم نه مکمل دا ماته کلوز که. نو دغه سیکنډ کمپنی فایل چې ما کم اوپن کړی و هغه مې کلوز که او بیرته خپل لومړنی کمپنی فایل ته چې ټیکنالوژي پروډکټس ان سرویس کمپنی په نوم باندې د دې ته راغلم.
نو موږ تاسو کولای شو چې په یو وخت کې دوه کمپنی فایلز ځان ته اوپن کو د دې کمانډ په واسطه باندې open second company file کمانډ په واسطه او په همزمان په دواړه کمپنی فایل کې کار وکړو. بل مسله دلته موږ سره بیک اپ کمپنی دی. ګوري تیر ورځ موږ تاسو په بیک اپ باندې خبرې وکړلې چې څه ډول موږ تاسو کولای شو کمپنی فایل نه بیک اپ واخلو. د بیک اپ اخیستلو اهمیت مې هم تاسو ته پرون ویلې چې دا ډیر زیات مهم ده. موږ سره موږ تاسو چې کله د فاینانس بخښونو کې کار کوو دلته ټول حسابونه مالی مسایل وي او دا ډیر حساس وي او باید شفافیت پکې وي او سکیورټي باید قوي اوسي. نو تاسو په هر ارګانایزیشن کې کار کوئ، هر شرکت کې کار کوئ، هر دفتر کې کار کوئ، نو خپل کمپنی فایل کې چې تاسو روزمره ترانزیکشنونه ریکارډ کوئ نو معمولا هر مازیګر یا یو ورځ بعد یا هفته کې یو وار دوه وار تاسو هغه خپل کمپنی فایل څخه بیک اپ واخلئ، یو اس بي کې ځان سره وساتئ. ممکن یو څوک راشي د غستاس کمپنی فایل کې لاسوهنه وکړي، پاسورډ ترلاسه کړی وو تاسو نه او یا پاسورډ دې زده وي او ستا کمپنی فایل ته داخل شي او خرابای پکې وکړي، نو تاسو سره باید یو بیک اپ موجود وي چې ته کله پوه شي چې کمپنی فایل کې لاسوهنه شوی نو به بیرته ریسټور کولای شي. په دې موږ پرون پریکټیکل کار وکړ، یو کمپنی فایل نه موږ لوکل بیک اپ واخیسته او بیک اپ هم په دوه ډولو باندې دی، هم یې آنلاین اخیستلای شو او هم یې آفلاین یا لوکل بیک اپ اخیستلای شو. خو چون زمونږ تاسو د کویک بوک ډیسکټاپ د آنلاین نه ده نو موږ تاسو لوکل بیک اپ واخیسته. بل موضوع موږ سره کریټ کاپی دی. ګوري کریټ کاپی کمانډ موږ سره څه کار کوي. کته غواړي یو کمپنی فایل په مکمل ډول هوبهوي کاپی کې نو ته کریټ کاپی څخه استفاده کولای شي. نو د دې بیک اپ او کریټ کاپی ترمنځ فرق شو. فرق دا شو چې بیک اپ یوازې تاسو ته مغه مهم فایلونه تاسو ته بیک اپ کوي او کریټ کاپی چې دی دا نو بیا په مکمل ډول باندې کمپنی فایل تاسو ته کاپی کوي. ګوري زه کریټ کاپی ته راځم چې کله کریټ کاپی ته راغلم نو ماته وایي بیک اپ کاپی، ته د بیک اپ نه کاپی اخلي، پورټیبل کمپنی فایل نه کاپی اخلي، اکاونټنټس کاپی اخلي، څه ډول کاپی ستاسو کار ده. نو په دې کې یو انتخاب او نیکسټ کوي او ته کاپی اخیستل کیږي. کله چې موږ تاسو یو کمپنی فایل څخه بیک اپ اخلو کاغه لوکل بیک اپ یا آنلاین بیک اپ اوسېږي نو سایز کم یوازې امپورټنټ او مهم ډاټا موږ تاسو ته بیک اپ کوي. خو که کاپی واخلو به د دې سایز زیاتی ځکه دا به مکمل کاپی کوي ته یعنی یوازې مهم فایلونه یا امپورټنټ ډاټا ته نه اخلي، مکمل درته کاپی کوي. نو دا د دې ترمنځ فرق ده. بیک اپ چې د مهمه ډاټا ته کاپی کوي او راخلي او خو کریټ کاپی مکمل درته کاپی کوي او سایز یې زیاتی. کلوز کمپنی فایل څخه هدف دا دی چې دغه موجوده کمپنی فایل چې زه اوس پکې ساینین یم که غواړي چې دغه کلوز کې نو کلوز کمپنی باندې کلیک وکړه ټول وینډوګانې بندېږي او دغه کمپنی فایل ستا کلوز کیږي. خو زه اوس نو کلوز کوم، مخکې ما کلوز ک د اعظم بابا په نوم باندې کمپنی فایل که تاسو متوجه وي ما د دې ځای کلوز ک. بل مسله دلته د سویچ ټو مولټي یوزر موډ ده. ګوري دغه کمپنیانې چې دي د خپل مالی مسایل چې منیجمنت کوي او منیج کوي مدیریت کوي نو هغه د سینه د چې په یو نفر باندې دغه کار تر سره کوي. ځکه ځینې کمپنیانې وي کوچنی وي یعنی یو نفر کولای شي یا دوه نفر چې هغه مالی مسایل منیج کوي. ولې ځینې داسې کمپنیانې دي چې هغه په لسګونه او په سلګونه کسان د خپل مالی مسایلو د مدیریت لپاره ټاکلي وي. نو په یو وخت کې کویک بوک یو نفر کار کولای شي. که چېرته یو کمپنی لوی اوسېږي نو هغې سره باید څه چاره وشي چې ټول باید د کویک بوک څخه استفاده وکړي. نو هغې دپاره چې دی بیا نیټورک جوړېږي یا شبکه جوړېږي چې په یو وخت کې 10 نفره 20 نفره 30 نفره 50 نفر او تر هغې پورته هم کولای شي چې نیټورک کې شیر کړي او د یو کمپنی فایل څخه استفاده وکړي. فرض کړئ یو کمپنی د یا هم دغه ټیکنالوژي پروډکټس ان سرویس کمپنی د موږ سره خو دا کمپنی چې دی یو لویه کمپنی ده او ډېر لوی حسابونه لري نو دا خو شونی نه ده، پاسیبل نه ده چې یو نفر د دې ټول مالی مسایل په کویک بوک کې مدیریت کړي.
نو لازمه ده چې باید د وینډرز لپاره یو جلا کارمن وګمارل شي چې دغه د وینډرانو حسابونه تنظیم کړي، کسټمرز لپاره جلا کارمن دي، امپلایز لپاره جلا کارمن دي، او کبه کمپنی بیخي لوی وي نو هغه پرچیز آرډر او همدا ډول ریسیو انوینټری لپاره یو کارمن نیول کیږي، انټربل او پیبل او ریسیو پیمنٹ لپاره بل نیول کیږي. لکه هر یو کس ته جلا جلا وظیفه ورکول کیږي او د لوی کمپنی او مالی مدیریت په دې ډول باندې کیږي. نو مهمه به پکې دی چې تاسو باید خپل کویک بوک نتورک جوړ کړئ، سرور ورته جوړ کړئ او هغه شیر کړئ. یعنی په یو وخت کې د یو کمپنی فایل څخه 10 نفر استفاده وکړي او 10 نفر پکې کار وکړي ترڅو هغه کمپنی مالی مسایل په درست ډول باندې مدیریت شي. خبره بلې خواته مانه لاړ نشي. سویشت مولټي یوزر موډ څخه هدف دا دی چې کله تاسو شبکه جوړ کړی ووسی، نتورک هم جوړ کړی ووسی او یو کمپنی فایل هم شیر کړی ووسی ټول سره، نو بیا موږ تاسو باید دغه موډ ورته آن کو. ځکه دا موډ کې چیرته مولټي موډ موږ ورته آن نو کو نو بیا په شبکه کې یا په نتورک کې نو ټول کارمندان سره چې په مالی بخش کې کار کوي کویک بوک کمپنی فایل نه شیر کیږي ترڅو چې موږ ورته دا موډ آن نو کو. ګوري چې کله دا موډ موږ ورته آن کو یا سې کله هغه څخه وروسته به موږ تاسو سره شبکه موجود وي، نتورک باید موجود اوسي، نو یو کمپنی فایل به یو 10 نفر ته به خودل کیږي او هرڅوک په هغه خپل مسولیت مطابق خپل کارونه مخ ته وړي. دا نو یو جلا بحث ده چې څه ډول شبکه جوړیږي او څه ډول موږ تاسو کویک بوک کمپنی فایل شیر کولای شو د لاس شل دیش 500 کسانو ترمنځ. نو ان شاء الله به پر دې باندې هم یو تفصیلی ویډیو جوړوم چې څه ډول موږ تاسو کویک بوک کمپنی فایل شیر کولای شو. دلته بل موضوع موږ سره یوټیلیټیز ده. په یوټیلیټیز کې چې ده موږ تاسو سره مهمه خبره چې ده امپورټ او ایکسپورټ ده. د امپورټ او ایکسپورټ څخه هدف دا دی چې کله هم موږ تاسو غواړو د ایکسل فایل څخه څه ډاټا امپورټ کو ایکسل پروګرام ته، نو د امپورټ په تر باندې کولای شو. او کویک بوک چې سپورټ کوي هغه آی اف فایلز دي، نو دغه آی اف فایلونه هم کویک بوک سپورټ کوي. تاسو کولای شئ چې دغه فایل څخه کاپی واخلئ او کویک بوک ته امپورټ کړئ. خدا هغه وخت کېږي چې موږ تاسو ایکسپورټ کړی ووسیږي. فرض کړه زه لیست اف آی اف فایلز راځم، یو فایل یا چارت اف اکاونټ او یا آیټم لیست یو څه ایکسپورټ کوم آی اف فایل په ایکسټنشن باندې، نو ټیب به دی چې کله ما ایکسپورټ ک امغه یو اس بي کې بل چاته ورکوم بیا هغه کولای شي چې امپورټ ترې شي او آی اف فایلز باندې کلیک کړي او د یو اس بي څخه هغه کوم ډاټا چې ما ورته ورکړی کویک بوک ته امپورټ کې والته ځان سره ذخیره کړي. په دې موږ مخکې پریکټیکل کار هم کړی او ایکسل فایلونه یا د ایکسل څخه چې موږ تاسو ډاټا اخلو کویک بوک ته امپورټ کوو، په دې کې کاغه فرض کړه د کسټمرانو سره یا وینډرانو لسوي یا سنور مسایل وي. مهمه خبره به پکې دا وي چې کالمونه به دی اوسي. دا چې نه چې فرض کړه وینډران مونږه اضافه کوو البته وینډران لیست کې موږ سره کویک بوک کې 15 کالم وي او په ایکسل کې چې دا مونږه و کالم ولرو، هغه و کالم مونږ کاپی کو ډاټا یو دلته امپورټ کو به نه کیږي، نه کالمونه به سره مساوي وي. که دلته په کویک بوک کې موږ سره وینډرانو 15 کالم او ایکسل کې کالمونه باید 15 ورته جوړ شي او ډاټا ورنه کاپی شي او به امکان لري چې کویک بوک ته موږ تاسو انتقال کو ذخیره کو. په تیرو ویډیوګانو کې ما په دې باندې پریکټیکل کار کړی او اوس بیا په دې باندې پریکټیکل کار نه کوم ځکه زمونږ وخت په ځای کېږي. ویډیوګانو کې شته تاسو کولای شئ چې پلی لیست لاړ شئ او دا ویډیو پیدا کړئ او وی ګورئ. بل مسله هم دلته موږ سره یو کمانډ دی د سند کمپنی فایل په نوم باندې. ګورئ موږ تاسو کولای شو خپل کمپنی فایل څخه یو کاپی واخلو بیا چاته سند کو. اکاونټنټ کاپی په دې ورژن کې کار نه کوي، پورټیبل کمپنی فایل ته راځو او کله چې دلته راغلو نو موږ ته وایي ټیل کویک بوکس ویر ټو سیو یور پورټیبل کمپنی فایل. نو زه ورته وایم چې دغه کمپنی فایل ما سره براوز راځم، ورته وایم چې فرض کړه ممتاز رحماني مای ډاکومنټ کې ورته وایم صاف کړه. ګوري دا اوس موږ سره فایل شو سند ورته وهم چې کله سند مې ورته وهم ما سره دغه یو میسج راکړي کویک بوکس must close and reopen your company file before creating a portable company file. نو ټول وینډوګان یې هرڅه موږ بندو، زه ورته وایم اوکې بندې کړئ او دغه کمپنی راته څنګه کوي سند کړئ. نو موږ به ورته لږ صبر وکړو تر څو دغه زموږ کمپنی فایل موږ ته سند کړي او په مای ډاکومنټ کې سیف کړي. نو بیا زه تاسو ته عملاً ښیم چې هغه موږ تاسو کولی شو چې از کاپی ورڅخه استفاده وکړو تر دې چې چاته وملیږو. نو صبر ورته کوو تر څو زموږ دغه کمپنی فایل
بیرته اوپن شي. ګورې دلته ماته creating portable company file please wait. نو موږ به ورته انتظار وباسو تر څو موږ ته دغه کمپنی فایل کریټ کړي. ګورې ماته وایي کویک بوک has sent a portable file version for technology products and service company to C drive په دغه یا دغه لوکیشن ته وایي موږ ورولېږه. زه به ورته اوکې کوم چې صحیح ده خیر اوسې چې ودلېږه. اوس به دا زموږ کمپنی فایل بیرته نارمل حالت ته راشي او دا به موږ ته اوپن کړي. زمونږ کمپنی فایل په بشپړ ډول باندې موږ ته دوباره اوپن کړه. اوس زه دا منیمایز کوم او راځم دلته ممتاز رحماني یعنی مای ډاکومنټ ته راځم. هغه ما دلته سند کړی او چې یو کاپي موږ ته دلته سند کړه. ګورې دا موږ سره ریسټور اف ټیکنالوژي پروډکټس اینډ سرویس کمپنی په نوم باندې چې کوم کمپنی فایل موږ سره وو نو موږ ته مکمل معلومات راکوي. ریسټور اف ټیکنالوژي پروډکټس اینډ سرویس کمپنی کویک بوکس 2021 پورټیبل جون 19 کال په دغه وخت په دغه سات. نو به تاسو کولای شئ چې د دې څخه استفاده وکړئ چاته ولېږئ یو پی کې ورکړئ ایمیل کوي. نو په دغه شکل باندې موږ تاسو کولای شو چې یو کمپنی فایل څنګه کو سند کو د دې کمانډ په واسطه. بل مسله دلته موږ سره پرینټ د سیو از ا پی ډی اف دا دواړه اوس اف دي. دا ولې موږ سره کار نه کوي؟ ګورې زه کسټمرز ته راځم چې کله کسټمرز ته راغلم زه یو انوایس جوړوم. فرض کې یو انوایس جوړوم دغه د ضمیر جان په نوم باندې کس چې څوک د دې ته یو انوایس جوړوم. انوایس ته راځم کله چې انوایس ته راغلم ورته ایم دی موږ سره فرض کا سجنسي موږ نه وړی ایټم ورته انتخابوم چې فرض کا مانیټوري زموږ څخه وړی ده او 1450 افغانۍ په ارزښت باندې. نو کوانټیټي ورته انتخابوم چې 2 دانې وړي دي صحیح ده او ټوټل پیسې به موږ سره دلته راشي. اوس راځم دلته اوس به موږ سره پرینټ فایل شوی اوسې. ګوري پرینټ انوایس یعنی ځینې کمانډونه چې کله اف اوسېږي هغه مربوطه ځای ته چې لاړ شي بیا خپل کمانډ آن کیږي. مخکې خو موږ تاسو هغه هوم پیج کې ځکه موږ سره نو هوم پیج خو موږ سره نه پرینټ کیږي. نو کله چې انوایس ته راځو یا سلاډر یا استیمیټ هغه به کولای شو موږ تاسو پرینټ هم کو. کچته نه پرینټ کې او از پی ډی اف هم لګل شي. ګورې ز سیف از پی ډی اف تر اعظم دا موږ سره از پی ډی اف وسنګ کیږي. اول خو موږ سره دغه ترانزیکشن ریکارډ شو ځکه دغه انوایس چې جوړوم دا ترانزیکشن ما سره ریکارډ شو او لدی وروسته ما ته وایي چې دغه پی ډی اف ته سنوم تو ورکړي. زه ورته فرض کلیکم چې ضمیر داسې به ورته ولیکو چې ضمیر جان انوایس دی. دا صحیح ده او پی ډی اف هم دا صحیح ده. دا چیرته سره د ډیسکټاپ کې سیو کوم او سیو باندې کلیک کوم او صبر به ورته وکړو تر څو دا موږ سره څنګه شي سیو شي. اوس راځو ګورو چې دغه انوایس خو موږ ځان سره از پی ډی اف سیو کړلو. نو راځو ګوري دا از پی ډی اف موږ سره سیو شوی. ډبل کلیک پې کوو او ځان ته اوپن کوو. ګوري دا هغه انوایس ته چې موږ ضمیر جان ته جوړ کړی دا او ټول جزئیات لري. نو په دغه ترتیب باندې موږ تاسو کولای شو چې کویک بوک پروګرام د فایل مینو کې د پرینټ انوایس او سیف از پی ډی اف څخه استفاده وکړو. کله چې موږ انوایس ته ځو یا سلاډر ته ځو یا استیمیټ ته ځو دلته موږ ته دا کمانډونه راکوي چې ډیلیټ یا کریټ ا کاپی واسه سیف کوي سیو انوایس سیف از پی ډی اف دا ټول دلته مکمل شته. لدې ځای مستقیما ایمیل کولای هم شي اټچ کوي لکه ټول مکمل معلوماتونه انوایس په دغه ټاپ یا ټایټل برخه کې موږ تاسو سره راکړل شوی وي. ولې دلته هم دا کمانډونه موجود دي کولای شي چې ورځنی استفاده وکړي. بل مسله موږ سره دلته پرینټ فورمز دی. ته چې غواړې چې پرینټ کې بیل پیمنټ غواړې چیکس غواړې پرینټ کې کریډټ میموز غواړې انوایس غواړې. زه ورته هم چیکس ته راځم دغه ټول چیکونه دي کولای شي چې ته دا څنګه کې پرینټ کې فقط ورته دلته کوم چې تاسو په کار هغه ورته چک کې او کې او هغه پرینټر سره به وصلې ته کولای شي پرینټ کې. خو کچېرته ته دلته راشي پرینټ فورمز کې دغه ټول هغه سیل آرډر پرینټ کې پرچیز آرډرز پرینټ کې سیل ریسیپټ یا سیل ریسیټ پرینټ کې ګوره په دې کلیپ کې دغه عمر دي هر یو چې تاسو په کار یا هغه انتخابای ورته او به وکي. دلته موږ د میسج کې هم لیکي select sales receipt to print then click OK. یعنی یو انتخاب کې یا 2 یا 3 یا ټول هر څومره چې پرینټ کې فقط OK ورته و نو تاسو ته کولای شي چې
مکمل پرنټ وباسي. نو د نن دپاره زموږ استاد صاحب همدغومره درس بس ده. په دې کې هغه مهم کمانډونه همدا و چې موږ پرې خبرې وکړلې. په دې هیله یم چې یو څه مو ترېنه برداشت کړي وي.